سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. کابل کې د جاپان سفیر تاکیوشي کورمایا د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې په کابل کې د دوشنبې ورځې ځانګړي برید په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده او دغه برید یې غندلی ده. د طالبانو تر ادارې لاندې با اختر خبري اژانس راپور ورکړی ده چې یاده لیدنه کې د جاپان سفیر ویلي دي هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان د تاریخي میراثونو د ساتنې او په دغه برخه کې د ظرفیتونو لوړولو لپاره د کابل موزیم سره به 300 امریکایي ډالر مرسته وکړي. په راپورو کې همدا راز راغلی دی چې د جاپان سفیر د افغانستان په 9 ولایتونو کې 165 لومړي ښوونځي د جوړولو ژمنه هم کړې ده. د راپور له مخې مولوي عبدالکبیر جاپان د طالبانو په بهرني سیاست کې یو مهم هیواد بللی دی. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې ده چې طالبانو په یوازې توګه پرته د چا له مرستې د دوحې درېیمې ناستې ټولې ژمنې پوره کړې دي او هیله یې څرګنده کړې ده چې د جاپان په شمول نورو هیوادونه هم باید دغه ژمنې پوره کړي. تاکیوشي کورمایا د مولوي عبدالکبیر په ګډون له ډېری طالب مشرانو سره لیدلي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.